السلام علیکم زه احسان الله ملګرو په سکرین باندې تاسو ته پکچر ښکاري چې دا مینو خان مینو ده. مینو خان مینو نه مینو خان ټیک ټاکر ځان ته برانډ وای. چېرې زه یو برانډ یم ملګرو. د مینو خان چې کوم هم ټیک ټاک کې د هغې کومه ویډیو وي هغې کې کنځلي یو نیګیټیو میسیج وي. د هغې دغه ویډیوګانې زه تاسو ته ځکه نشم پلی کولی چې بیا ماته سټرایک میلاویږي او زما چینل ته خطره جوړېږي. د هغې وجې نه چې دی نو زه تاسو ته په دې تصویر باندې نن ریاکشن کوم. خو ستاسو ټولو سره به ټچ موبایل ورسره وي که نه تاسو لاړ شئ فیسبوک یا یوټیوب سرچ کوئ یا ټیک ټاک سرچ کوئ په دې کې مینو خان مینو ولیکئ نو تاسو ته به د هغې ویډیوګانو پته ولګي. تاسو ته به د هغې د هر اصلیت پته ولګي چې یاره مینو خان مینو په هرې ویډیو کې څه وایي، په هرې ویډیو کې د دې کنځلي یا یو پازیټیو میسیج ورکوي. زما ویډیو یو بر اصلاح زه چا باندې تنقید نه کوم، خو صرف د غلط کار چې دی نو موږ به د هغې خلاف یو چې یاره زموږ ملک کې څوک غلط کار کوي موږ به د هغې خلاف یو. څنګه چې مینو خان مینو ده که هغه زیسن سره لایو راشي که هغه زاهد سره لایو راشي نو دوی یو بل له کنځلې کوي. دوی په دا نه وایي چې یاره زما د ویډیو به ماشوم ګوري، زنانه به ګوري، دا به مشران یې ګوري. دوی دې له نه ګوري خو صرف د پیسو ګټلو دپاره چې دی که نه نو دوی خپل عزتونه ختم کړه. دوی هغه لوپټه وغورځوله. دوی چې دی نو هغه عزت چې دی نو دوی خپل لیلام کو، کم عزت چې دوی سره و نو پته نه لګي چې یاره دوی کور کې مشران نشته، دوی فیملی نشته چې دوی دغه غلط ویډیوګانې کوي. په ټیک ټاک کې یو میل او فیمیل یو بل له کنځلې کوي. مونږ ډېر زیات خفه شو چې یاره تاسو وګورئ زموږ د پښتون څومره غلط تصویر چې دی د بهر ملکونو له ښکاري، که هغه سعودیه ده، دوبۍ دی، انګلینډ دی، داسې پاکستان دی نه چې دی که نه نو هغه خلک ښه دي چونکې زموږ ګاونډي انډیا ملک چې دی هغوی دغه شان په ټیک ټاک یو بل له کنځلې نه کوي خو د یو بل یو ډېر ریسپیکټ کوي، یو ډېر احترام کوي. خو ملګرو د هغه مینو خان مینو ده چې د ټیک ټاک نه دوی چکله جوړه کړې ده. قسم په خدای چې ټیک ټاک له ورشي نو د دوی دغه ګنده ویډیوګانې به اورئ چې دغه ویډیوګانې کور کې زنانه او ماشومان هم نشي کتلی. دا یو ورکوټه غونده میسیج دی. لازم ویډیو شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ او کمنټ هم لاندې وکړئ. کو ستاسو ویډیو خوښه شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ما خوږ رسنه ورکړئ. اجازه السلام علیکم ورحمة الله.